د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه لوبغاړي ښاغلي ناصر جمال سره لنډه مرکه لرو. قدرمن ناصر خان جمال، تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای لومړنی ځل و چې څلور ورځنۍ ټسټ لوبه مو په 2 ورځو کې وګټل. په دې اړه څه احساس لرئ؟ خپل نظر سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر خوشحاله یم چې دغه څلورنۍ لوبه چې کوم ټسټ چې ورته وایي همې په اول ځل باندې ملي ټیم سره پکې ولوبېدم او ډېر خوشحاله یم چې دغه لوبه موږ وګټله، ځکه زموږ د افغانستان لپاره په دغه ګروپ کې موږ لپاره ډېره مهمه لوبه وه چې موږ په ټاپ باندې سو. شکر الحمدلله زما پرفارمنس هم ښه و پکې، نو کوشش به کوم انشاءالله چې هر لوبه کې موږ ته چانس راکړي، نو کوشش به کوم چې خپل ټیم دپاره وځلیږم.